هلو جی څوک و؟ الو هلکه که فورا تاڼې ته رانغلې نو موږ در پسې درځو او دا موبایل ستا سره کوم ځای ها یاره جی دا موبایل یادوئ، دا خو ما یو کال مخکې مونږ ته او اوس مې پکې صرف سیم کېښودو. هلکه دا په یو غټ جرم کې استعمال شوی دی او ځان فورا تاڼې ته راورسوه. هلو 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 وکیل صاحب، ما یو کال مخکې موبایل مونږ ته او اوس مې پکې صرف سیم کېښودو او د تاڼې والې راته رنګ وکړو چې سیده تاڼې ته راشه. وکیل صاحب زه اوس څه چل وکړم؟ زه خو ډېر غټ په ټینشن کې یم، څه ښونه راته وکړه. ها چې تا موبایل وموندو نو فورا تا تاڼې ته ولې نه رسو؟ وکیل صاحب دا خو رانه ډېره غټه غلطي شوې ده، خو وکیل صاحب اوس راته څه لار وښایه چې د دې ټینشن نه خلاص شم. ها بس ډېر لوی غلط کار دې کړی دی، خو داسې چل دی که نه، زه درته یو طریقه ښیم، کیدای شي الله پاک پکې څه لار وباسي. داسې چل به وکړې که نه، نو چې دغه ټوټل کار وکړې که نه، نو بس بیا به زما سره رابطه وکړې. ټیک ده؟ ټیک شو وکیل صاحب، همدغه شانتې کومه. وکیل صاحب سلام علیکم. وکیل صاحب په تاڼه کې ډېر زیات ووالم، خو تاسو چې راته کومه طریقه ښوول وه هماغه طریقه مې وکړه، نو الله پاک خیر کړو. ها نه نو د ټول نه لومړی تا څه چل وکړو؟ یاره وکیل صاحب ما خو د ټول وړومبې داسې چل وکړو چې د خپل کلي ټول مشران مې ځان سره تاڼې ته بوستو او د هغو ټولو نه یې په سټامپ پیپر باندې دستخط یې واخیستې چې ده خو مخکې چې د جرمونه نه دي کړي او نه پکې راګیر شوي دي. د هغې مشرانو سره یې م را پرېنښودم او هغوی ته یې داسې ووایي چې دی به زموږ سره 2 ورځې د 2 ورځو په ځای باندې د 3 ورځې نور ایثار کړم او ډېر زیات یې ووالم او مختلف تپوسونه یې زما نه وکړو او د هغوی سره یې م را پرېنښودم او ډېر غټ تاوان مې پکې وشو او بیا هلته یو کس مړ و، هلته کې دا موبایل ورک شوی و، ما مونږ ته او چې په ما باندې څه ثابت نه کړو، اوس یې زه را پرېښوم، خو بیا یې راته م دا ووایي چې ته به هفته پس تاڼې ته راځې او ټولو خلکو له دا پکار دی چې یو موبایل ومومي، نو هغوی له دا پکار دی چې فوراً یې تاڼې ته رسوي. ها دا خبره دې بالکل ټیک وکړه چې فرض کو چاته هم په لار ګذر کې موبایل نو میسیز میلاو شي نو پکار ده چې هر متعلقه تاڼې ته ورسي. او بله خبره اکثر کسان داسې چې هغوی موبایل په دوکاندار باندې خرڅي، نو ته چې موبایل په چا خرڅوې نو پکار ده چې ته د هغې سړي نه یو رسید ورنه کېوالی چې ما په تا موبایل خرڅ کو، او چې د چا نه موبایل اخلې نو هم تاله پکار ده چې ته یو رسید والې چې یاره په هغې کې دا کس دستخط کړي چې بالکل ما په ده باندې موبایل خرڅ کو. او ها بله خبره زیاتره اکثر داسې کسان چې هغوی موبایلو ته آیمي بدل کړي، نو ته چې کوم موبایل اخلې یا خرڅوې نو پکار ده چې په هغې رسید کې د هغې موبایل آیمي نمبر هم ته ولیږي چې آینده دپاره څه مسله راشي چې ستا سره بیا ثبوت موجود وي. کتونکو داسې مسلې چې دي زیاتره خلکو ته راغلي دي، نو مهرباني کوئ تاسو د ویډیو د سره زیات نه زیات شیر کړئ، زموږ د پیج سره ضرور فالو کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.